یو ځل د عشق او د محبت خبرې کېدې داسې مجلس لګېدلی و عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه په زمونو ډېر پاک خلک و وي د الله پاکه پیغمبره یقینا چې د پلار نه راته ګرانې یقینا چې د زوی نه راته ګرانې یقینا چې د ټولو خلکو نه راته ګرانې خو د الله پاکه پیغمبر خپل ځان راته ګورې ډېر خوږ دی خپل ځان راته ډېر خوږ دی د خپل ځان نه راته ګرانو نه یې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل عمره کله داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی عمر رضی الله تعالی عنه سوچ وکړو چې ورکه دا څنګه خبره ده خپل ځان خو ډېر خوږ دی که نه داسې ده که نه ده عمر رضی الله تعالی سوچ وکړو وی د الله پاکه پیغمبره خطا شومه ته راباندې د خپل ځان نم زیات ګران یې دا یې ولې وي خطا ځکه شومه چې زه د خپل سر په تا باندې شیندلی شم زه د خپل سینه غشو ته نیولی شم خو تا نشم ورکولی ما سوچ او فکر نه وکړې زه خطا شومه تاسو ته وایم تاسو به ټول وایي چې یاره د خپل ځان ډېر خوږ دی داسې ده که نه ده داسې ده که نه ده خو که سوچ دې وکړو نو ته د خپل ځان په نبي علیه السلام قربانوي داسې ده که نه ده په دې مجلس کې هر یو تن داسې شته دی خو د نبي علیه السلام په شان کې معمولي ګستاخي وشوله دی د خپل سر قربانولی شي خو د نبي علیه السلام بې عزتي نشي برداشت کولی داسې ده که نه ده عمر رضی الله تعالی سوچ وکړو چې دا ما څه وي نه د الله پاکه پیغمبر زه خطا شومه ته راته د خپل ځان نم څه یې ګرانې